ملګرو تاسو په دې بهتره پوهیږئ چې د افغانستان چا تباه ولې داسې ورسره وکړل. زموږ ګران هیواد حالات صرف ګاونډیانو داسې که چې دا به هېڅکله د افغانانو له یاده ونوځي او د هر چا یو دور ده او دور یې راځي زموږ وخت به هم راشي بیا به د یوې ذرې حساب ورسره وکړو. ملګرو دا خبره اوس نړیوالو هم ومنله. د امریکا کانګرس تازه خبرپاڼه کې ویلي دي. راځئ چې ویډیو وګورو څه یې ویلي دي. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د امریکا کانګرس په خپله یوه تازه وروستی راپور کې ویلي دي چې پاکستاني حکومت په افغانستان کې تر دې دمه هیڅ ډول مثبت رول نه دی ادا کړی. دوی په دې باور دي چې پاکستان په افغانستان کې تل منفي رول لوبولی دی. د کانګرس له لورې په خپور شوي راپور کې راغلي دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې لپاره پراخې برخلیک ټاکونکې هڅې پیل شوي دي. دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ګړندۍ هڅې او کوښښونه روان دي. همداراز په اداراتو کې د فساد پر ضد مبارزې هم روانې دي چې نن د فساد پر ضد د افغان حکومت د پرمختګ راپور هم خپور شوی دی. په دې برخه کې افغان حکومت ډېر ښه رول لوبولی دی. همداراز د ترهګرو پر ضد د افغان پوځ مبارزه او د ناټو له لورې د افغان پوځ سره د مرستو لړۍ هم روانې دي چې تر اوسه یې ښې پایلې لرلې. په راپور کې د افغانستان ګاونډیان په اړه هم ډېر څه ویل شوي دي چې له ډلې پاکستان ته په اشارې وایي چې یاد هیواد د څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې خپل فعال منفي رول لوبولی دی. د معلوماتو له مخې د پاکستان هیواد استخباراتي اداره د هغه وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د جهاد په نوم جنګیږي چې د دې جګړې پر مهال یې ګڼ شمېر افغانانو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. راپور لیکي چې له دې ډلې یو هم د حقاني شبکه ده چې د پاکستان استخباراتي ادارې سره پراخې ښې اړیکې لري او اسلام آباد یې هم خپله باوري ډله بولي چې دوی هم په افغانستان کې ورانکاره کړنې کوي. د خپره شوي راپور په وروستیو کې لیکل شوي دي چې پاکستاني حکومت غواړي په افغانستان کې د یو پیاوړي حکومت د جوړېدو په لار کې خنډ جوړ کړي او په کابل کې کمزوری حکومت د ځان په ګټه بولي. بلخوا افغان حکومت هم وایي چې پاکستان د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې خو د ترهګریزو ډلو په رالیږلو کې پراخه ونډه اخیستې ده. خلک هم په دې باوري دي چې پاکستان له افغان حکومت سره تر اوسه په خپله ژمنو وفا نه ده کړې او نه یې هم په رښتینې ډول د سولې په پروسه کې ونډه اخیستې ده او هم یې تل د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی دی. د یادولو ده په دې وروستیو کې د ترهګرو پر ضد د نړیوال ادارې له لورې هم پاکستان ته اخطارونه ورکړل شوي دي چې ژر تر ژره دې له ترهګریزو ډلو ملاتړ څخه لاس واخلي. که یې وانخلي نو ډېر ژر به په تور لیست کې شامل شي. درنو لیدونکو که چیرې ویډیو مو خوښه شوي ضرور لایک کړئ او که چیرې مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی زموږ چینل ضرور او حتما سبسکرایب کړئ.